سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې منیم. زه یم نور خان د افغانستان یوټیوب چینل څخه. نن داسې یو کس در پېژنم چې معاش 20 میلیارډ ډالر اخلي او دې دا سړی څنګه ورسېد، دا څوک و سړی او دا څنګه دا کار باندې پیل کړ. دا ویډیو پای پورې وګورئ، ډېر ضروري ویډیو ده، ډېر ښکلي معلومات او ډېر شیان به تاسو ته زده کړم. مننه کوم. نو دا سړی چې د چین دا جیکما نومېږي، په 10 سپتمبر 1962 کې په یو چین کې وړکي کلي کې زېږېدلی ده او 14 کلنۍ کې د په انګلیش زده کړه باندې کوشش وکړو. یو وخت کې چا انګلیش ته دومره زیات توجه نه ورکول، نه دومره زیات اړیکې چا سره درلودلې. انګلیش چا دومره نه خوښاوه په چین کې، بده پیمانه ده. نو د چین کې انګلیش زده کړه، مکتبو ته د نه وغوښته چې مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته یا کالج ته لاړ شم انګلیش زده کړم. خو امریکا نه یو چکر باندې یو سړی راغلی و چین کې، د هغه سره ډریوري کوله. ده ویل چې ده به د انګلیش هغه نه زده کړه 9 کاله کې. په 9 کاله کې ده سره انګلیش زده کړه. د اصلي نوم چې ده مایون ده، د جیکما نوم هم هغه سړي پکې ایښود باندې. او هغه نه وروسته د ډېر کوشش وکړو چې په یو هوټل کې KFC هوټل نومېږي، ټوله دنیا کې د خپل برانډونه لري، خپل هوټل لري. نو دې هوټل کې د خپل کوشش وکړو. هغه کې 24 کسانو ډېر هغه وخت کې به خلک په کار کې نیول. 24 کسو کې 20 کسه یې ونیول، 4 کسه کې پاتې شول. خو هغه کې دی هم ناکام شو. ډېرو ژر نه دی ناکام شو، خو د خپله ناکامي بیا هم هغه ته نه کړه. یو وروسته بیا دی امریکا ته هغه ملګري سره لاړ. امریکا کې چې کله سړی به ملګری به چې کله انټرنیټ ته ناست و، هغه وخت کې نوي نوي انټرنیټ شروع شوی په امریکا کې. نو د ملګری چې کله انټرنیټ ته ناست و، ده ورته وکتل چې دغه څه شی کوي دا سړی. نو ده چې کله هغه ته وکوت، هغه به په انټرنیټ کې د شیان سرچ کول یا به ځان ته لټول دا څه دي. دی چې کله انټرنیټ ته کېناست، ده خپل د چاینا یو شی کې سرچ کړه ځان ته. نو ویې کتل چې چاینا د ما چاینا خو هېڅ شی هم په انټرنیټ کې نشته. نو داسې کار ده وکړو. ده وویلې زه به داسې کار کوم چې هم ما ته ګټه راشي، هم د ما د ملک یا د چاینا نام روښانه شي او ښه دنیا یې وپېژني د ما چین. د هغه وروسته ده کوشش وکړو، یو ویب سایټ یې جوړ کړ 1985 کې. د هغه ویب سایټ نام و یلو چاینا پیج. نو په دغه یلو چاینا پیج کې چې ده کله جوړ یې کړ، هغه وخت کې دی ناکامه شو. دا خبره دې دپاره کوم چې کله هم د ناکامۍ نه مه ډارېږئ. ناکامۍ تاسو ته خدای پاک یو موقع یو چانس درکوي، ستاسې بیا کوشش پرې وکړئ. کله هم ځان مه شاته کوئ. نو دا سړی نو دې ته رسېدلی ده، د خپله ناکامۍ کله هم نه ده په ځای پرېښود. ده کوشش کړی، مخته یې تللو. نو هغه نه وروسته ده بیا ویب سایټ جوړ کړ په 1995 کې چې نام یې و alibaba.com. نو اوس هم د دنیا کې 20 نمبر باندې دی، ټول نه 20 نمبر باندې موړ سړی دی ده چې د میاشت 20 میلیارډ ډالر روپۍ ګټي او د فیسبوک نه هم زیاتې روپۍ ګټي. نو مننه کوم. خیر اوس د ما ویډیو کتل دپاره د ما ویډیو پیج لایک کړئ او خیر.